ملګري، یوه شیبه غواړم چې د خوښ اوسېدلو تر ټولو اړین او مهم راز در سره شریک کړم. که غواړئ چې په ژوند کې د خوښۍ په برخه شي او خوښ اوسئ، نو کوشش وکړه چې قانع اوسئ. او قانع اوسېدل هم هغه رقم چې هم فکرا او هم جسما ته په دې باور ولرې چې زه ډېر څه لرم. په شته ودې شکر وباسې او هغه د ځان لپاره ومنې. کله هم چې د کمۍ احساس کوې، کله هم چې د ناشکرۍ فکر په ذهن کې در پیدا کېږي، نو کوشش وکړه چې شته دې در په یاد کړې. هغه سترګې، هغه غوږونه او هغه ټول غړي چې الله تعالی د تا په دې وجود کې اچولي دي، د هغې قیمت هیڅ شی نشي پوره کولی. هغه خدای پاک تا ته مفت درکړي تر څو ته دې استفاده وکړې. پوزې درکړي تر څو تنفس وکړې، سترګې درکړي تر څو لید وکوې او د نړۍ د ټولو خوبیانو څخه استفاده وکړې. نو هر کله دې چې ځان خفه احساس کړ یا هم د ناشکرۍ فکر د ذهن ته راغی، نو کوشش وکړه چې په شته شیانو دې فکر وکړې او شکر پرې وکاږې. هر کله چې ته قانع انسان شولې، نو هغه ده چې خوښي درته مخه کوي، زړه به دې ارام وي، زړه به دې په سکون کې وي او یو د خوښیو دریاب ته به ورغورځېږي. باور په خدای وکړئ، هر کله مو چې ځان قانع که، په شته مو شکر وکړه، د ژوند د خوښیو څخه خوند اخیستلی شئ او د ژوند په خوښیو پوهیږئ. نو کوشش وکړئ چې تل په شته قانع اوسئ.